د رمضان شریف په اولنۍ عشرې کې دا وظیفه شروع کا تمام پریشانۍ به دی الله جل شانه ختم کی، تمام مشکلات به دی الله جل شانه ختم کی، بند لارې چارې به د خم روانې شي او د الله جل شانه رحمت به د ستا طرف ته متوجه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو خویندو، نن درته د رمضان د دې اولنۍ عشرې وظیفه خیمه او داسې وظیفه نه چې دا وظیفه کله تاسو شروع وکړئ تمام پریشانۍ به الله جل جلاله د ستاسو ختم کی. چې هر څومره پریشانۍ وي نو انشاءالله چې دې ته به د غیبونه اسباب برابر شي، تمام پریشانۍ مشکلات به ستاسو ختم شي. که د ستاسو روزي چرته کې لنډه تنګه وي نو الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره ستاسو روزي خو هم پراخه کی. یا د ستاسو باندې قرضونه ډیر زیات دي نو انشاءالله چې د دې وظیفې د کولو نه پس به الله جل جلاله تمام قرضونه د ستاسو ختم کی. د دې نه علاوه چې د دې عشرې دپاره دا ذکر ډیر زیات مناسب ترین ذکر دی. بعضې کسان وی د دې عشرې د رمضان د دې اولنۍ عشرې د دې ذکر څه دی نو هغه ذکر درته هم خیمه. د دې دوه ذکرونه دي هغه هم درته انشاءالله په دې ویډیو کې خیم. د ټولو اول که موږ چرته په مشکلاتو کې ګیر شو، پریشانۍ کې ګیر شو، په سخت وختونو کې ګیر شو، نو په هغه حالاتو کې موږ له پکار دی چې دا وظیفه ښه په کثرت سره کوو. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، چې د ستا په خولې باندې هر وخت دا وظیفه جاری او ساری وي. یعنی د ستا چې خوله خوځي بس په دې وظیفې باندې دی خوځي. انشاءالله چې هر څومره پریشانۍ وي الله جل جلاله به دا تمام پریشانۍ د ستا ختم کی. د الله جل شانه رحمتونه به د ستا طرف ته متوجه شي، تمام مشکلات به ختم شي او هغه رکاوټونه به د ستا ختم شي. او د رمضان د دې اولنۍ عشرې د دې لپاره یوه خاص وظیفه هم عمده یو ده. بل د رمضان شریف په دې عشرې کې که د دې سره تاسو یو بله وظیفه یو ځای کې نو دا خو بیا نور اعلی نور شلو، د دې هغه نورانیت به نور هم زیات شي. هغه وظیفه ده رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اسانه وظیفه ده. یو هغه وظیفه یا حی یا قیوم برحمتک استغیث او یا دا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. دا دواړه وظیفې تاسو پابندۍ سره کوئ، ډېرې کوئ، انشاءالله چې په دې عشرې کې دننه به الله جل جلاله ستاسو تمام مشکلات ختم کی. که چېرته قرضدار یې قرضونه نه به خلاص شي، که چېرته مصیبتونو آفتونو کې اخته شوي الله جل شانه به دې مصیبتونو آفتونو نه چې کوم دی هغې نه به دې چې دی الله جل شانه محفوظ وساتي. یو ډېر زبردست وظیفه ده، بالکل تاسو کولی شئ. تاسو ته د دې مکمل اجازت شته دی، هر څوک د دې نه پیدا اخیستلی شي.